د کلي په غاړه په شنو کروندو کې نږدې یو بزګر د خپل خره سره اوسېده. خر ډېر محنتي و خو یو بد عادت یې درلود، هغه ډېر لالچي و. بزګر به هره ورځ هغه کار ته بیوه، د غنمو بوجۍ به یې ورباندې وړلې او په بدل کې به یې واښه ورکول. خو بیا هم خر فکر کاوه چې لږ خوراک ورکول کېږي. یوه ورځ غرمه بزګر خر د ونې سیوري لاندې وتړه او دی هم د هغه ونې لاندې ویده شو. مخې ته په پټي کې د غنمو زرینې وږې د باد خورولې. خر ورته په لالچي سترګو کتل. همغه وخت له بټو د شانه یوه چالاکه ګیدړه راووته. هغې د خره کمزوري پیژندلې وه. ګیدړې وویل: ملګرې خره، ته شپه او ورځ کار کوې، درانه بارونه وړې، خو بیا هم وچ واښه درکول کېږي. وګوره مخې ته دومره شنه او خوندور غنم ولاړ دي، آیا ته حق نه لرې چې لږ ترې وخورې؟ خر وویل: خبره دې سمه ده، خو بزګر پر ما باور کړی دی، که فصل وخورم ډېر به غوسه شي، زه له وهلو او رټلو ډارېږم. ګیدړې وخندل: په ویره کې ژوند څه ژوند دی، بزګر ویده دی، رسۍ هم سسته ده، لږ څه وخوره، هیڅ چاته به خبر نه شي. د خره په زړه کې لالچ زیات شو. سوچ یې وکړ چې لږ خوړل به څه تاوان ولري. ورو ورو یې رسۍ کش کړه، غوټه خلاصه شوه او پټي ته ننوت. شنې وږې یې خوړل پیل کړل. خوند یې دومره ښه و چې ځان یې نشو کنټرولولی. خر له یو ځای بل ځای ته روان و او فصل یې تر پښو لاندې کاوه. لږ وروسته بزګر راویښ شو او خر یې په پټي کې ولید. هغه په غوسه شو او د لرګي سره ورمنډه کړه. ویې ویل: ای ناپوه خره، ما تا خپل ملګری ګڼلې، ما تا پر تا باندې باور کړی و او ته زما فصل خرابوې. خر په ژړا شو: مالکه، ما تېروتنه وکړه، شنې وږې مې ولیدې او لالچ راباندې غالب شو. مهرباني وکړه، یو بل چانس راکړه، بیا به داسې ونه کړم. بزګر هغه بیرته وتاړه، خو ډېر خفه و ځکه فصل ته یې ډېر زیان رسېدلی و. دا خبره ورو ورو تر ځنګله ورسېده. د ځنګله پاچا زمري هم خبر شو او ماښام پټي ته راغی. زمري په زور وغرېد: خره په کلي او ځنګل کې قانون دی چې هر څوک دې د خپل مهنت میوه خوري، نه دا چې د بل حق په لالچ واخلي. آیا ته پر خپلې تېروتنې پوه شوی یې؟ خر وېرېدلی ویې ویل: هو پاچا صاحب، زه په لالچ ړوند شوم، اوس پوه شوم چې غلط وم. بزګر د هغه په خاطر یو بل چانس ورکړ، خو معلومه نه وه چې لالچ به یې ختم شوی نه وي. بله ورځ همغه ګیدړه بیا راغله. په مسکا یې ورته وویل: ملګرې خره، رښتیا ووایه، د هغه شنه غنمو خوند دې لا هم یاد دی که نه؟ داسې موقع هره ورځ نه پیدا کېږي. خر وویل: نه، زه بیا خطر نه اخلم، پاچا خبرداری راکړی. ګیدړې وویل: که چالاکه طریقه وکاروو څوک به خبر نه شي، زه به ساتنه کوم. خر لږ سوچ وکړ. د زمري خبره یې یاده شوه، خو د خوند یاد زیات قوي و. شپه شوه، بزګر ویده شو. خر رسۍ سسته کړه او پټي ته لاړ. ګیدړې څارنه کوله، خو خر بیا هم په لالچ کې زیات مخکې لاړ او فصل یې تر پښو لاندې کړ. ناڅاپه شور شو. دا ځل بزګر نه بلکې زمری راغلی و. زمري وویل: تا ته خبرداری درکول شوی، بیا دې هم باور مات کړ. خر لړزېده. ویې ویل: پاچا صاحب، بیا مې تېروتنه وکړه. ګیدړې وویل: ما خو یوازې مشوره ورکړې وه، پرېکړه د خره خپله وه. بزګر هم راغی او ویې ویل: ما ورته دوهم چانس ورکړی و، خو بیا یې هم همغه کار وکړ. زمري وویل: دواړه ملامت یاست، خره ځکه چې لالچ یې پرې نه ښود او ګیدړه ځکه چې هغه یې هڅاوه. دواړو ته به سزا ورکول کېږي. خر له پټي لرې سخت کار ته واستول شو. ګیدړه هم د ځنګله له غونډۍ څخه وشړل شوه. څو ورځې وروسته خر پوه شو چې لالچ تل تاوان رسوي. هغه بزګر ته وویل: مالکه، اوس پوه شوم چې د مهنت ساده ډوډۍ د غلا له خوندور خوراک څه ده. بزګر د هغه په سترګو کې رښتینې پښیماني ولیده او ویې بخښه. یوه ورځ په ځنګل کې بیا غونډه شوه. زمري وویل: تېروتنه کول بد نه دي، خو بیا تېروتنه کول او زده کړه نه کول لویه کمزوري ده. خر وویل: اوس مې زده کړه چې قناعت رښتینې خوشحالي ده، لالچ یوازې شرم او غم راولي. ګیدړې هم وویل: ما خپله چالاکي په غلطه لاره کارولې وه، اوس به یې د ښه کار لپاره استعمالوم. له هغې ورځې وروسته خر رښتیا بدل شو چې کله به یې شین فصل ولید، ځان ته به یې ویل چې دا د مهنت میوه ده، د غلا نه. ګیدړې هم خپله هوښیاري د خیر لپاره کاروله. ورو ورو په کلي او ځنګل کې بیا سوله راغله.